کابل جانا پدې هم نه بخل کیږو کابل جانا کت برشي او زلر شم یو سړی دی دلته ګرځي داسې وایي پردي جنګ ته پښتانه راته پکار دي او ته سپوږمۍ ته د خطو خبرې پرېږده ته سپوږمۍ ته د خطو خبرې پرېږده موږ نه هر یو جي اوړه راته پکار دي په دې شعر باندې زه د پښتونخوا نوموړی لیکوال نوموړی شاعر افسر الملک افغان صاحب ته ستاسو د لاسونو په ډقه کې بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل خوندور کلامونه شریک کړي افسر الملک افغان صاحب ډیره زیاته مننه کومه ټیشو پیپر مې په لاس کې دی او دا پوزه مې داسې لږه لږه بیږي نو که زما اواز تاسو په سماعت لږ ښه نه لګي د هغې بخښنه غواړم ډیر زیات محترم منیر بونیری صاحب ډیر خوږ راشد خان راشد ضمیر صاحب او وسیم مومن سالار صاحب زمونږ ابراهیم تاج صاحب زمونږ سید خان رور زمونږ صدام چې څومره هم ملګري دي یوه خبره کوم منیر صاحب ضمیر تاسو ټولې واورئ یو خو دا مشاعرې کوئ چې زمونږ چېرته وس کېږي مونږ به ځان را رسو دا بانډارونه د قام د سوکالۍ او د خوشحالۍ سبب ګرځي دویمه دا ده چې په هر حال باندې خپل شاعر خپل ادیب خپل کوي دا اون کوي د نړۍ په مخ باندې پښتانه ډېر کم خلک دي موږ به یو دوه درې ټانګې خلک وو لہذا په هر ډګر باندې په پاکه او سپېڅلې جذبه باندې زمونږ شعر ته زمونږ ادب ته زمونږ وطن ته چې څوک کار کوي هغه زمونږ رور دی هغه به موږ اون کوو راځم شعرونو لا ضمیر صاحب شعر دی چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي منګه که خپل ادم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي منګه که خپل ادم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي او افغانه ستا قصې رښتیا رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي یو دوه درې شعرونه نور راشده چې چار چاپېره راتاو شوی رانه اور دی هر سړی د خپل مذهب په اس په سور دی او د منبر او د مندر مقابله ده واویلا ده انګازې دي شور دی شور دی او ما د هغه پېښورۍ خارۍ نظار کې په کږه پښتو چې وایي دا مې خور دی ما د هغه پېښورۍ خارۍ نظار کې په کږه پښتو چې وایي دا مې خور دی او شابه نرشه په غیږ کې اوچت کا ستا افغان په میکده کې بیا نسکور دی او سالار صاحب الوتله خې په خې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته منیر صاحب الوتله خې په خې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزاد سو کونترې ساته اجي صاحب شابه څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته اجي صاحب شابه څلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته ستا د وطن مینه بس دغه و چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته ستا د وطن مینه بس دغه و چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته ګلویشه ستا افغان یم چرته وزم ترې د زړه دروازې لرې ساته او الوتله خې په خې وزرې ساته یو څو شعرونه ترنم کې وایم روایت دی بیا به بس کوم منیر صاحب هم ناست دی چې ټپې به هم اخره کې کوم صحیح ده دا زمونږ یار دی او ډېر ښه نوم یې څه نوم دی ستا رومان نوم هم داسې د رومانټیسزم او د مینې نه ډک دی نو د رومان هم ډېره زیاته مننه کوم منیر صاحب چې زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم
زه د خور په وژلو ولې زورور شم زه د خور په وژلو ولې زورور شم تا په دې رشتہ کې حصہ پرېښود نه دی تا په دې رشتہ کې حصہ پرېښود نه دی زه نو څه بانه پیدا کړمه چې درشم زه د خور په وژلو ولې زورور شم کابل جانا په دې هم نه بخل کیږو کابل جانا په دې هم نه بخل کیږو کابل جانا کت برشي او زلر شم زد خور په وجلو ولی زورور شم کی کر خوی شابنوے خار زرغن کا کی کر خوی شابنوے خار زرغن کا زگل ویشم زبهم د گلو کرشم زد خور پا وجلو ولی زورور شم سر تر پایا چد تور سامراج غلام دے سر تر پایا چد تور سامراج غلام دے زپ دے نظام کے سرنگ افسر شم زد خور پا وجلو ولی زورور شم زد خور پا وجلو ولی زورور شم او آخری دو شیرونا چې منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زمنګ د ملک بنیاد اوله کلمه درونو منګه د سر نواله خپو پورې مولیان پاتې یو او زه ستا د زلفو پیچو خم بخم